السلام علیکم ګرانو دوستانو. په دې نن ویډیو کې به زه تاسو ته ښایم چې د یوټیوب چینل ویډیو مونږ څنګه فیسبوک پیج کې ایډ کولی شو. ټول ویډیو په یو ځل سره، لکه مثال ټول د یوټیوب چینل ویډیو چې کومې وي چینل غوند مونږ فیسبوک پیج کې ایډ کو. چې فیسبوک پیج له زمونږ څوک راځي نو دغه یوټیوب چینل هم کتلی شي. ټولو نه مخکې پوپن براوزر له به راشو. پوپن براوزر کې به ولیکئ facebook.com. بیا چې کوم دی دا ریکویسټ ډیسکټاپ به سیټ کړئ. چې کله داسې راواخوتو را به شئ خپل پیج له به راشئ. پیج دلته چې کوم تاسو کلیک کوئ، مثال زه یو خپل پیج کلیک کوم دلته افغان موبایل ټیکنیکل. زه وایم چې دې پیج کې ثاقب جاني پیج کې زه غواړم چې خپل د یوټیوب چینل ویډیو دې کې هم ایډ کړم. چې لکه یوټیوب فیسبوک پیج له زما څوک راځي، زما د یوټیوب چینل هم صحیح کوي دلته ویډیو ټولې. نو دلته به تاسو ولیکئ یوټیوب، سرچ کې به ولیکئ دلته فیسبوک یوټیوب ټیب TAB به ولیکئ. نو دا چې کله راواخو دلته چې کوم دی دا اپشن به راوړي، دې کې به تاسو دا کلیک کوئ دا خط یوټیوب ټیب. دې معنی چې کلیک کوئ تاسو دا چې راواخو دلته به یوز نو دغه باندې به کلیک کوئ. دې باندې چې کلیک کوئ تاسو بیا به راشئ ښکته به ټولو کې راشئ. دلته دې نه د دې خوا تاسو ته ښکاري ښکته دغه اپشن انسټال، دغې باندې به کلیک کوئ. دا چې کله کلیک کوئ دلته به دا فیسبوک پیج دغه به کلیک کوئ. دلته چې تاسو کوم پیج کې غواړئ چې خپل یوټیوب چینل ایډ کړئ نو دغه به کلیک کوئ ایډ فیسبوک پیج. نو دا چې لږ یو 15 منټه سیکنډ صبر به ورته وکړئ. نو بیا چې کوم دی دا اپشن به تاسو ته راوړي. دا چې کله راواخوتو دلته به تاسو وړومبی چې کوم دی خپل د چینل یوټیوب چینل چې کوم دی ویډیو چې کوم تاسو پکې اپلوډ کوئ د هغې چینل URL لینک په راوالی. تاسو ته ښیم چې URL لینک څنګه رالی. را به شئ خپل یوټیوب له یوټیوب ته چې رالی دلته به خپل دغه اپشن راواړوئ دا د خپل چینل. بیا به دغه کلیک کوئ دا خپل د چینل پروفایل پکچر چې کلیک کوئ. بیا به دا درې ټاکي کلیک کوئ. دلته به شیر کلیک کوئ. دلته به کاپی لینک دې باندې به کلیک کوئ. بیا واپس پوپن براوزر چې کوم دغه دی هغې ته به راوړئ او دلته به دا URL لینک پیسټ کوئ. چې پیسټ هم کو دې نه دې خوا چې کوم دی آټو پلی دا هم آن کوئ او ورپسې به دا بل هم آن کوئ. او دلته تاسو چې کوم دی ویب سایټ لینک هم ورکولی شئ او فیچر ID ویډیو ID لینک هم ورکولی شئ. بیا چې کوم دی دلته غواړي سبسکرایب دغه غواړي یو پکچر غواړي نو هغه چې کوم دی دا به کلیک کوئ. داسې خپل دغه له به راشئ. دلته به سبسکرایب یو دغه راوالی چې پیج نه ډایرکټ ستاسو یوټیوب چینل هم سبسکرایب کوئ. لکه دا پکچر دی دا به کلیک کوئ. دا تاسو ته زه ښایم چې دا به کوم ځای نه را ډاونلوډ کوم. نو بیا به دغه سیو باندې کلیک کوئ. سیو باندې چې کله کلیک کوئ نو ستاسو د یوټیوب چینل ویډیو به ټولې ستاسو دې پیج فیسبوک پیج سره ایډ شي. لکه ستاسو فیسبوک پیج له څوک راځي نو ستاسو یوټیوب چینل به هم سبسکرایب کوئ او ستاسو ویډیوګانې به هم کتلی شي. دا تاسو ته ښکاري دې خوا سایټ کې زما یوټیوب فیسبوک پیج کې چې کوم دی یوټیوب چینل ایډ شو او دې ځای نه هم زما چینل خلک راړلی شي او ویډیو کتلی شي او سبسکرایب کولی هم شي. نو دا زما پیج د اوس د دې کې ګورم دا تاسو ته ښکاري دې خوا سیټ ته یوټیوب سره ما ایډ کړی دی دې پیج کې. دې معنی چې زه کلیک کوم نو زما ویډیو ټول مکمل هر څه هم دلته کتلی شي خلک. ټولې مکمل ویډیو دلته راغلي او پلی کولی هم شي. تاسو ته زه ښایم چې دغه به څنګه را ډاونلوډ کوو. سبسکرایب پکچر به څنګه موږ را کاپي کوو د کوم ځای نه. دا ورکوټی غوندې تصویر 500 500 او 20 سایز کې وي داسې را به شئ. دا به یو براوزر له به راشئ.
براوزر به کلیک کوئ دلته به ولیکئ سبسکرایب صرف سبسکرایب به ولیکئ داسې سبسکرایب به ولیکئ او سرچ به یې کوئ چې سرچ یې کوئ نو دې خوا ایمیج ته به راواړئ پکچر ته چې کلیک کوئ نو دې ځای نه به دا چې کوم دی دا پکچر را ډاونلوډ کوئ دا به بیا هلته